علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو دوستانو د نور کله په شان کې ډیر یو اهم عمل تاسو ته وړاندې کوو. هغه عمل دا دی که تاسو ته یو مشکل وي او د ټولو نه ډیره زیاته سخته مشکل وي په یو طریقې سره حل شوي دي، تاسو دعاګانې غوښتي، اعمال هم کړي، کاغه دنیوي وي کاغه اخروي وي او هیڅ قسم هغه مشکل حل کیږي نه، ان شاء الله تاسو دا عمل ازماو کوئ، په اوو ورځو کې به دننه ستاسو هغه مشکل هغه چې کوم دی ختم شوی. خو تاسو په هغې طریقه باندې ځان پوه کړئ، ان شاء الله ډېر دراز عمل دی، صدري عمل دی او دارنګې چې کوم دی تاسو له به ډېره فایده درکړي. هغه عمل دا دی چې تاسو به چې په کومه ورځ هم دا عمل شروع کوو، په هغه ورځ به 700 مرتبه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا به 700 مرتبه ووایئ. د هغې نه پس په دویمه ورځ به بیا 600 ووایئ، په درېیمه ورځ بیا 500 ووایئ او دارنګې په څلورمه ورځ 400، بیا په پنځمه ورځ باندې دا یې 100 کموئ. نو په اوو ورځو کې به دا ستاسو اخرنۍ ورځ باندې به 700 شي، 100 مرتبه شي. بیا د هغې نه پس په اتمه ورځ به صرف 41 مرتبه ووایئ او د هغې نه پس به چې کوم دی تاسو په هغې باندې دعا وکړئ، ان شاء الله ډېره فایده به درله درکړي. په اتمه ورځ چې تاسو کله 41 مرتبه ووایئ او دعا پرې وکړئ، ټک په ټک به ان شاء الله ستاسو هغه عمل قبلېږي او دارنګې چې کوم دی ستاسو هغه مشکل به الله رب العزت حل کوي. که دا عمل ستاسو خوښ شوی وي، صرف 2 کارونو دپاره تاسو ته اجازت دی چې دا 2 کارونه وکړئ، د هغې نه پس به تاسو دا عمل اختیار کړئ، ان شاء الله ډېره فایده به درکړي. یو عمل دا دی چې تاسو زموږ دا ویډیوګانې شیر کړئ، دویم دا دی چې تاسو دا سبسکرایبر کړئ، نو دارنګې چې کوم دی نورو ملګرو ته به هم فایده ورسېږي او تاسو ته به اجازت ته میلاو شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمة الله.